یار ته وایه مخامخ خبرې وکړه که زه پړ شم زما هون ورته حلال دی د خوشبختو مننه د خوشبختو په مزار شمې بلیږي سړی چې تنګ شي نو په جنګ شي داسې خلک وایي یوه تړی مې هم شلېدلې له ګریوانه نه وه باور مې وکړ په ناویاته مینه سو خود غرضه و میراته مینه باور مې وکړ په ناویاته مینه سو خود غرضه و میراته مینه د خپلې برخې په خواړه ماړه وو زمونږ به یو بل سره زیاته مینه د خپلې برخې په خواړه ماړه وو زمونږ و یو بل سره زیاته مینه راله یې تار د زلفو راکړو وایي زه منتظره به وي تاته مینه راله یې تار د زلفو راکړو وایي زه منتظره به وي تاته مینه سفر اسان په مخه ښایې وي رانه شوه پاتې له ورخواته مینه سفر اسان په مخه ښایې وي رانه شوه پاتې له ورخواته مینه دا د احساس په زولنو کې ژوندون دا د هر غم په شایاته مینه دا د احساس په زولنو کې ژوندون دا د هر غم په شایاته مینه دا پاملرنه زړه ساتنه د چا ثابتول د چا رضا ته مینه دا پاملرنه زړه ساتنه د چا ثابتول د چا رضا ته مینه دا وخت په وخت د حال احوال خبرې څه د ناکاموي اشنا ته مینه دا وخت په وخت د حال احوال خبرې څه د ناکاموي اشنا ته مینه بیا هم د ډېرو سختو تیر شي پسې وي په واده قایم چاته مینه دلته کې زه مسافری وخوړم هلته مجبوره ور احتیاطه مینه دا د بېلتون کیسه څه داسې وه چې هغه واده شو له بل چاته مینه دا د بېلتون کیسه څه داسې وه چې هغه واده شو له بل چاته مینه چې اخري پیغام یې راغلو کله وایي چې وبه ختماته مینه زه جړه غونې شوم او دا مې ووې ګوره چې پاتې شوه خندا ته مینه هغه مجبوره ویا زه بېوسه نن مې خوندې کړه له خیالاته مینه ژوند ته د زیان د چا پتلون رسي ته اوسې په وسپاره ښکلا ته مینه باور مې وکړ په ناویاته مینه سو خود غرضه و میراته مینه زما ځواني د خواهشاتو له ارمانه نه وه ما داسې ژوند وکړو چې چا سره مې ورانه نه وه زما ځواني د خواهشاتو له ارمانه نه وه ما داسې ژوند وکړو چې چا سره مې ورانه نه وه سړی چې تنګ شي نو په جنګ شي داسې خلک وایي یوه تړی مې هم شلېدلې له ګریوانه نه وه سړی چې تنګ شي نو په جنګ شي داسې خلک وایي یوه تړی مې هم شلېدلې له ګریوانه نه وه په وضاحت هم د ناکامه سړي ژبه ګونګه مینه یې هم د بېوسۍ په مخ غیانه نه وه په وضاحت هم د ناکامه سړي ژبه ګونګه مینه یې هم د بېوسۍ په مخ غیانه نه وه او بل کلام دی چې انساني فطرته ومنه وبال دی انساني فطرته انساني فطرته ومنه وبال دی که هوس دی که حرس دی که مجال دی په درې برخو کې تقسیمه زندګي د ماشومتوب نه تر ځوانۍ وروستو ملال دی په درې برخو کې تقسیمه زندګي ده ماشومتوب نه تر ځوانۍ وروستو ملال دی د دې بازو ګټه ناروا ده د دې بازو په دلیل رزق حلال دی
د دې بازو ګټه ناروا ده د دې بازو په دلیل رزق حلال دی دا چې نن د خپل غرض طلب راوستې دا هم هغه دی د دې خاورې دلال دی دا چې نن د خپل غرض طلب راوستې دا هم هغه دی د دې خاورې دلال دی ښه که سترګې په چا ولېږي خوږې شي څوک که ځان ته څوک مایله کړي کمال دی ښه که سترګې په چا ولګي خوږې شي څوک که ځان ته څوک مایله کړي کمال دی یار ته وایه مخامخ خبرې وکړه که زه پړ شم زما هون ورته حلال دی یار ته وایه مخامخ خبرې وکړه که زه پړ شم زما هون ورته حلال دی د خوشبختو مننه د خوشبختو په مزار شمې بلیږي د بدبخت روح په یو دوه کې اټال دی د خوشبختو په مزار شمې بلیږي د بدبخت روح په یو دوه کې اټال دی لکه زه به چاته څه وایم توصیفه که څوک وپوښتي چې ولې مې بد خال دی انساني فطرت ومنه وبال دی که هوس دی که حرس دی که مجال دی مننه نو روحاني ته ور د ګران بابا شاګرد او که موږ سره یو ګران ناست دی که د ګران بابا بل شاګرد ما د هغه نه استفاده کړې ده دا د ګران د شاګرد یو نه